بازار ته لاړ شه لونګ راوړه د لونګي پیشني لري لونګ د افغاني میرمنو او افغاني جمعو د ښایست سمبول په خوست کې د شوقیانو او کاروباریانو سره خبر جوړ خیر سره کار خیر نوم یې سره نوم یې احمد دی. احمد ورور څنګه نه کاروبار دی؟ والا الحمدلله ښه دی. د لونګو سوداګر لونګ سوداګر ته د لونګو سوداګر څنګه دغه کار پیل کړو نوی کار دی خو هیڅ فکر نه کوم چې بل ځای کې څوک کوي دا کس کې بل څه نه کوي میک شروع کړو الحمدلله څنګه ورځې څه ګټه وټه پاتې کیږي الحمدلله ورځې 10,000 روپۍ سودې شي ماشاءالله خلک یې اخلي ډېر که یوازې ګوري بیکوي ډېر والا اخلي بیکوي هم ډېر خلک دینر ولې فیسبوکې ته رغته چې هو کمپاین درته کېږي فیسبوکونو او نور ولایتي کې خلک دي نه ملګري ارند سم لري اوس کې شوقیان څنګه دي اوس کې ډېر دي ځکه چې هرې ولسوالۍ هرې غنر سي کې دازي په لونګي چوک کې مشهور کړی لونګو چوک مشهور شو دازي په لونګي په چوک مشهور ډېره مننه احمد جان ژوندی اوسئ. جوړ خیر سره او دوه خبرې به وکړو اجازه ده څنګه د شیانو کې ګوتې وایي لونګو کې والا لونګ خو داسې دی چې یو بهترین شی دی د انسان لپاره بل بوی هم چیرې پکې خوښ کړی والا راغلم ما چې یو شی واخلم لونګ که د دې باندې ترې دی که لرې ځای نه راغلی نه همدلته تېرېدم دا ځان اصلي ودې لیدل راغلی که بل ځای نه راغلی نه همدلته تېرېدم او راغلم وایي دا شی ډېر مشهور شوی دی حتی دا ځای هم د لونګو په چوک باندې او بیخي زیات مشهور شوی دی که نه مخکې پروژې پټک ورته ویلې اوس د لونګ پټک باندې مشهور دی که نه څومره د زړه ده چې واخلې دا خو به قیمت هم قیمت دی والا تقریبا 100 روپۍ او نیم 100 روپۍ 100 روپۍ د زړه نه ایستلې دي ورته 100 روپۍ مې د زړه نه صحیح ډېره مننه